ترکمنستان کې د افغان صنعتکارانو توکي نندارې ته وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان په اشخابات کې د افغان ترکمن سوداګریز نندارتون جوړ شوی او د افغان صنعتکارانو توکي پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ټرند خبري ایجنس راپور ورکړی چې د دواړو هیوادونو سوداګر د نندارتون په چوکاټ کې خبرې اترې کوي. د ترکمنستان سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو ویلي چې دغه نندارتون به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا، د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتوالي او افغان شرکتونو سره د سوداګریزو همکاریو پراختیا ته زمینه برابر کړي. د معلوماتو له مخې د دې نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې د دواړو هیوادونو د مسؤلینو او خصوصي سکتور ترڅنګ 40 نورو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.